ماتې تورې شپې شولې هېواد د اذانو. خاک جبار ولسوالۍ کې د برېښنا اصلاح چارو لاسته راوړنې او د برېښنا له خدماتو څخه د پیرودونکو رضایت. زه د دې امریت نه یا مدیریت نه ډېر خوشاله یم. د خاک جبار برېښنا مدیریت کې د مسؤلینو دفتر دروازه هر ورځ د برېښنا ځایي پیرودونکو لپاره پرانیستې وي ترڅو د دوی برېښنا ستونزې حل کړي چې دا کار د پیرودونکو خوښۍ لامل شوی او دوی په دې سیمه کې د برېښنا تخنیکي ستونزو سره لږ مخامخ دي. هیڅ مشکل نشته که موږ همیشه دلته راغلي دا دروازه زموږ په مخ باندې خلاصه ده د برق او همیشه چې هر کله راغلي که زنګ هم والی دی زموږ مشکلاتو ته پوره رسیدګي شوې ده. ډېر خوشحاله یم واقعیت چې د وطن خدمت دی د خلکو خدمت دی. د دې ترڅنګ د خاک جبار برېښنا مدیریت مسؤلین وایي چې یوازې په تیر یو کال کې دوی 350 تخنیکي ستونزې حل کړي، د اضافه بارۍ ستونزه یې حل کړي او د عوایدو راټولولو برخه کې هم د پام وړ پرمختګونه شوي. په منجي شاره کې چې کوم سلیټران وو هغه ډیر خراب او ډیر خلک په تکلیف و هغه مو بدل کړي دي د 1.5 دانو پورې. دولت زوی اشاره کې د لاین مشکلات و ډیر عوارض و هغه مو د شبکې کار مو مخته ډیر بیولای دی. په عوایدو کې موږ ډیر کوشش کړی دی عواید کچه پورته شوې ده. د انالوګ میټرونو پر ځای د ډیجیټل میټرونو نصب چاري 90% بشپړې شوې دي. د میټر بکسونو رنګول، د 250 ترانسفارمرونو پایو اصلاح کول او د 14 سویچ بورډونو اصلاح کول هم د خاک جبار برېښنا مدیریت د تیر یو کال له نورو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. دغه ټول میټر موږ ډیجیټل ته واړولې او دغه رنګمالي هم په دغه 2-3 میاشتو کې د رنګمالي ټوله شوې ده. د سر زیات سہولت مې سره غلې شارتي لمنځه وړل شوې ده. د باران په وخت کې به اکثریت ماشومان برکونه نیول اوس دغه مشکل رفع شوی ده. د خاک جبار برېښنا مدیریت مسؤلین او تخنیکی کارکونکي د منظم او معیاري خدمات وړاندې کولو لپاره چمتو دي او له پیرودونکو څخه غواړي چې د برېښنا لګښت پیسو بلونه په وخت تحویل کړي.